قاری صاحب موږ ته مې ته وایي چې موږ ته مې ګفټ وکړي ته تاسو نه ګفټ کېږي. ها هغه سبي زه ذاکر یم. ذاکر سه دغه د تاسو په دغه کتابونو کې سوی خور ولور په کرایه باندې ورکړي چې پیسې درته وګټي په متعه کې. دا ما منده جانان نمبر ولې ورته هغه څو زنانه د دې ورځې کار درته کوي په کرایه باندې په متعه کې؟ تو غلط ګماني کوي. غلط ګماني کوم؟ ته صحیح ګمان کا مهرباني دا صحیح ګماني څنګه ده؟ ایدو په پخوا زمانه کې دا اوس دا زنده ده، دا اوس ژوندی ده، اوس ژوندی ده. دا فتوا یې ورکړې ده، وایي بالکل د پیسو د ګټلو دپاره د فامیل زنانه دې په کرایه باندې ورکړي چې پیسې درته وګټي متعه وکړي. ته یې مو ته وښایه، ته یې مو ته دروغ وایي. لا اله الا الله. دا اوس مې څه شي درته ښکاره کړل؟ ودې الله بنده، ودې الله بنده. دا بیا به درته ښکاره کړل. صحیح ده. نو اوس بیا ښکاره زه ښه ښکاره کړم مهرباني وکړئ. موقع الرسمي لمكتب سماحة آية الله العظمى. ده غلي تفاكر لايف در سر شير کی حالي ما شاء الله دوستانو. سماحة آية الله العظمى السيد أهل بيت محمود هاشمي ده قسم الاستفتاء السيد محمود الهاشمي. وهل يجوز للمرأة زواج المتعة لكسب المال؟ سمستر جورتر وس او زه اوس دې ځای ته دې پسې وګوره. دا سترګې رڼې کړیا د صحابه و د دفاع لښکره ټول مؤمنان یو ځل الحمدلله ووایاسته. الحمدلله. دا کتاب تحریر الوسیله الله څومره مبارک دین را کړی. ای عام وشو د مبارک دین ته راسي په خوندې پوسې. دا د خمیني کتاب ده. تحرير الوسيلة المرجع الديني الأعلى، المرجع الديني الأعلى قائد الأمة الإسلامية. دا دي مجوس قائده الإمام روح الله موسوي خميني. خان دا دي كتاب بدي كي تسوي مسلمانا نغوكسي دي دوم جلدة 240 صفحة ده مكتبي غراكوي مسألة دولة سما ولا يجوز وإذا روانه ده ديكي وبلا خبرك اسم عمر دي سمر وبيد وات يوسي يعني كوروالا يوسي. وأما سائر الاستمتاعات أو نوري طولي متعي كاللمسي وبازار كي روانه بردي خزي تلاس ورلا ده متعادة خان وسم غوكسي ده دي تا كتاب ده بيدا شو نويسي توهين كي دي تا والله سيدي مادي رسول صلى الله عليه وسلم دي صحابه وتوهين مني بريخي دي مادي رسول صلى الله عليه وسلم دي بيبيان وتوهين مني بريخي. فرب ميدي قسموي، فرب ميدي قسموي، والله ميدي قسموي. ترغم بخداي قسم كبريدم. نعره تكبير. الله اكبر ولله نعره تكبير. الله اكبر ولله الحمد. واما سائر الاستمتاعات نوري طولي متعي كلم وبازار كي خزر وانا ولا سورة بشهوة مشاهوات خو ما تقدر معلومية قسيد. والضم بغيكي ونساء والتفخيذ بهذا بيدر دي رما بي تفخيذ درتوا بيكرما ما في مكريه ما في مكري نو ضروري خبر ده دير ما في غوارم لطولو مين دو خوين دورونو مسلمانانونا. والتفخيذ دا بدي خو بويس وسيل لمس لا سرور الشهوات شات ومخي ودغشيان وتوضم بغيكني والتفخيذ خبل عورت را اخستل بیا د بيدر ډیره ما په دې غټو دی بولو خواکي استفاده کول. فلا بأس بها هیڅ مشکل نه لري. حتى في الرضيعه حتى دې تیپ ما شومه کې مو کولای سي خپل دی بولو ځای عورت دی راواخلي د کومه ماشومه سي شدي خوري لغه سره پورنو کې خپل شهوت پوره کړي. استغفر الله. ذاکر سیب څه پکې وایي؟ دا د آیت الله قائد الامه الاسلاميه د خمیني سیب کتاب.
خلاص که ذاکره و جواب ورک خلاص خپل کیمرې دې غړ انا زركو ذاکره مې دې خلاص کا دا ایمون هغه ویلي ته صحیح دي هغه چې ویلي نو دا صحیح دي يعني خمیني صاحب دا خبره کړې چې صحیح ده چې د تیله ماشومې سره هم داسې چل وکړي ماشومي سره دا غلط ده لیکن نور صحیح دي متعه جایز ده يعني ته اوس خلکو ته اجازه ورکوي چې د تاله خور او لور او بل چا سره زنانه وسره د کور هغه متعه وکړي وای ذاکر صاحب ذاکر صاحب جواب ورکړه بیا مایک بند کړه مایک په بند و جواب ورکړه وای ته دې ته بل چاته اجازه ورکړه چې ستا د خور او لور یا مور سره همدا په لار باندې دا متعاون نه نیټ صحیح ده بیخي نه اوس د تا د کور زنانه دی په بازار کې روانه دی باړه چنار کې یو کس ورغل داسې په غیږ کې ونیو دله داسې او لاسې مروړل بدن ته یې انشاء مخې وبل دغه طرفونو ته یعنی دا ته غواړې چې د تا له زنانه ورسره دې داسې وسي چې متعه په نظر کوي تو صحیح ده متعه په نظر نه کوي دا غلط ده نو یو څوک څه پوهېږي په بازار کې اوس د تا زنانه د فامیل راغلی دی په بازار کې یو سړي په غیږ کې نیولې ده نو په نیت دې زنا او چې څنګه ته ورغلې هغه درته ویل چې والله ما د متعې په نیت په غیږ کې نیولې ده بیا هم پروا نه کوي ته باید پرېښودلی سي ایمو درته ویلي چې ای ویلي چې متعه ده تو دا جایز ده بیا صحیح ورځه په خیر ورځه دوی ته تقی حلال ده کنه تقی به کوي هغه وخت کې او پروا نه کوي فکر نو مسلمانانو استغفر الله عمر کفر چې واضح شي قاری صاحب یو خرم پدې پوي اهل بیت و دا دین راوړی وي تاسو لري په الله قسم وي اهل بیت و دا دین راوړی وي دنیا ته نه هیڅ کله نه اهل بیت و دا دین راوړی درته ویلي وسی پردي خزي په بازار کې په نیت متعی په غیږ کې را لیسه نه هیڅ کله نه ها یو بل خبره اوس په نو خوانه بدوي د ما په گیفټونو په سدي خفه دي بیچارهګان په څه شي پسې قاری صاحب ته خبر را پیدا کړې زه درته ول انډي والا پورته کوم راپورته عبدالکریم جان ته یو کس راپورته کاغې پور به یو دقیقه ان شاء الله زه د ملګری راويخ کما چې د لایف شرایط بنو نیم سو کسان استي د الله بندگانو اوسه پوری 15000 لایف شیر سوی ده دوستانو زرزرو کوي ټول ماشاءالله همت کوي همت والله چې تاسو ټول همت کوي کنه که تاسو په یو دقیقه کې د لزر نوا نړو دا وسو و نیم سو کسان همت کوي کنه ما ته چې سو وای بیا وای علي ماشاءالله تبارک الله زرزر ماشاءالله زرزر ماشاءالله ټول ګوري په دې خپل موبایلونو کې د قاری صاحب محترم په دې عکس ګوته لږ زورونی سي د الله بندگانو او تاسو اپشن راځي د سند دغه 15 واره سند وهي پاس خيزو ان شاء الله اخر ساته چې ورسېږي والله العظیم ګوري کدلته د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بچان رښتیا ځان ته پر رښتینی د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بچان وای دلته کدی عمر رضی الله تعالی عنہ بچانی کدی عثمان رضی الله تعالی عنہ بچان کدی علی رضی الله تعالی عنہ بچان دلته ناسي دا ټول به د لایف شیر کوي دوستانو زرزر ماشاءالله زرزر علي ماشاءالله ګوره د قاری صاحب ډیر قیمتي وخت زی اخلمه الله دې تاسو ټول ته اجر عظیم درکړي څوک چې د لایف شیر کوي یا رب العالمین دوی د جسم د جهنم په ور باندې حرام کوي یا الله دوستانو زرزر لایف زرزر ماشاءالله ټول په یو ځای ماشاءالله زرزر به چې د لزر خو په یو دقیقه کې ماشاءالله پوره کو زرزر ماشاءالله څوک چې لایف شیر کوي یا رب العالمین د دوی چې څومره شریعه حاجتونه دي الله خپل خزانونه ورته پوره کی څوک چې د لایف شیر کوي یا رب العالمین دوی کې چې څومره خاندان کې فامیلونو کې چې څومره مریضان بیماران یا الله ټول ته شفای کامله او عاجله نصیب کی څوک چې د لایف شیر کوي یا رب العالمین د دوی په اولادونو کې الله عالمان پیدا کی د دوی په اولادونو کې یا الله حافظان د قران پیدا کی دوستانو زرزر ماشاءالله زرزر حالي ماشاءالله زرزر کوي زرزر ماشاءالله ګوره وزرته 15000 نه یو دقیقه نه دسوي الحمدلله وزر نه وخت زرزر ماشاءالله ټول همت کوي یو ځای ماشاءالله ونیم سو کسان استي والله چې ټول همت کوي کنه زه به تاسو ته یو قیمتي خبره دا وکم
قاری صاحب بخښنه غواړم ګورې دا لایف چې دا شیر کول د کلیسا مزدور نشي کولی او دا د کلیسا چې کوم سپی مینځي کنه دا نشي کولی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان مدا شیر کوي ماشاءالله شیر کوي زر ماشاءالله زر ګوري وسره ته ماشاءالله تبارک الله ورسېدو ګوري دغسې همت وکړئ همداسې مه کښېنئ ماشاءالله تبارک الله زر کوي چې 10,000 خو زر پوره سي زر کوي ماشاءالله 2,000 پاتې ولا که دومره شی پاتې همت وکړئ ماشاءالله همت 2,000 نه ماشاءالله 2,000 پاتې دي انشاءالله زر یوه دقیقه قاري صاحب بخښنه زه ډېره غواړم د اخري یوه دقیقه ده ما بس زر ماشاءالله 8,000 ته ماشاءالله زر ورسېدو زر کوي زر ماشاءالله زر 8,000 ماشاءالله تبارک الله ګوره ماته ټایمر لګېدلی دی یوه دقیقه وخت لرم نور تاسو خوښه ده دوستانو مسلمانانو باید چې د یوه دقیقه کې ماشاءالله دا 10,000 خو پوره کړو زر ماشاءالله الله دې تاسو په عمرونو کې برکتونه واچوي څوک چې لایف شیر کوي الله دې دوی دا ګوتې د جهنم په اور باندې حرامي کړي څوک چې لایف شیر کوي الله دې دوی بچیانو کې نیک عمله بچیان پیدا کړي داسې بچیان پیدا کړي الله دې دوی فامیلونو کې چې خدای پاک دې راضي سي او الله پاک دا څومره ملګري چې دلته ناست دي او دوی که هر قسم د براډ سره خدمت کوي که هغه مالي که جاني الله دې دوی ته دوی اجر په دنیا او آخرت ورکړي 8,000 ماشاءالله زر کوي 15 ثانیې پاتې دي باید چې دا زر پوره کړو ماشاءالله تبارک الله بندومه جزاک الله الخير دوستان لایف شیر کېدل به نه پرېږدئ